التوبه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان هم سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 109 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. د براءت اعلان دی د الله او د هغه پیغمبر لخوا هغه مشرکانو ته چې له هغه سره تاسو تړون کړی. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نو تاسو د زمکه پر سر څلور میاشتې نور وګرځئ او په دې پوه شئ چې تاسو د الله عاجزونکي نه یاست او دا چې الله د حق د منکرانو رسوا کوونکی دی. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. د الله او د هغه رسول لوري د حج اکبر په ورځ د ټولو خلکو لپاره عمومي اطلاع ده چې الله او هم د هغه پیغمبر له مشرکانو نه بیزار دي. اوس که تاسو توبه وباسئ نو همدا تاسو لپاره ښه ده او کوم خواړوي نو خو په هیږي چې تاسو د الله به وسی کوونکی نه یاست. او ای پیغمبره منکرانو ته د سخت عذاب زیری واوروه پرته له هغو مشرکانو نه چې له هغو سره تاسو تړونونه کړی دي او هغوی د خپل تړون په سرته رسولو کې له تاسو سره څه نیمګړتیا نه ده کړې او نه تاسو په خلاف د چا ملاتړ کړی دی. نو له داسې خلکو سره تاسو هم د تړون تر مودې پورې وفا وکړئ ځکه چې الله پرهیزګاران خوښوي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. نو کله چې حرام میاشتې تیر شي نو مشرکان ووجني چیرته چې ومومي او هغوی ونیسي او یې کړي او په هر څارنځي کې د هغوی لپاره کینی. نو که هغوی توبه وباسي او لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو خوشی کړي الله بخونکی او رحم کوونکی دی. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. او که مشرکانو نه کوم څوک په پناه غوښتلو تا ته راشي تر څو چې د الله کلام واوري نو هغه ته پناه ورکړه تر دې پورې چې د الله کلام واوري بیا هغه د امن تر ځای ورسوه. دا د دې لپاره باید وشي چې دوی علم نه لري. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د التوبه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان هم سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 109 مبارک آیاتونه لري.
تلاوت او پښتو ترجمه یې له وم آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. د دې مشرکانو لپاره د الله او دغه د پیغمبر په وړاندې کومه وعده څنګه کېدای شي پرته له هغو خلکو څخه چې له هغو سره تاسو د مسجد حرام ترڅنګ وعده کړو نو تر څو پورې چې هغوی له تاسو سره سم وي تاسو هم له هغو سره سم اوسئ ځکه چې الله متقین خوښوي. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأقوالهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. خو له دوی پرته له نور مشرکانو سره کوم تړون څنګه کېدای شي چې کله هغوی داسې دي چې که پر تاسو لاس برشي نو بس تاسو په باب د کومې خپل وی لحاظ وکړي نه د کومې معاهدې د مسؤلیت. هغوی تش په خوله تاسو د خوشاله ولو هڅه کوي خو زړه نه مني او له هغوی ځینې زیاتره فاسقان دي. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هغوی د الله د آیاتونو په بدل کې لږ غوندې قیمت ومان بیا د الله په لار کې خنډ شول ډیر بد کړو هو چې دوی وکړ. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. د یو مؤمن په باب نه دوی د خپل وی لحاظ ساتي او نه د کومې وعدې د مسؤلیت او هم د دوی تیری کوونکي دي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. نو که دوی توبه وکړي لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو ستاسو دینی ورونه دي او د پوهیدونکو لپاره موږ خپل حکمتونه تشریح کوو. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ. او که دوی له وعده کولو وروسته بیا خپل قسمونه مات کړي او ستاسو په دین باندې حمله کول شروع کړي نو د کفر له علم بردارانو سره وجنګيږي ځکه چې د هغوی د وعدو څخه اعتبار نشته خای چې بیا د توري په زور هغوی راوګرځي. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. تاسو ولې له داسې خلکو سره ونه جنګيږئ چې خپل تړونونه ماتوي او له وطن څخه د پیغمبر د وېستلو قصد کړی او هغوی لومړی په تیری لاس پوری کوونکي تاسو له هغونه ویریږئ نو الله غوړه مستحق دی چې ورڅخه وویریږئ که تاسو مؤمنان یې. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله
له هغو سره وجنګيږي الله بس تاسو په لاسونو هغوی ته سزا ورکړي او هغوی به ذلیل او خوار کړي او د هغو په مقابل کې بس تاسو مرسته وکړي او د ډیرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي او د هغوی د زړونو تاو به ایست کړي او چاته چې خوښ شي د توبې توفیق به هم ورکړي الله په هر څه پوهیدونکی د حکمت خاوند دی. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. تاسو دا غنل د چې هم داسې به پری خودل شي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې خو الله دا نه دلیدل چې لته نه څوک هغه کسان دي چې هغوی د هغه په لار کې سرښندنه وکړه او له الله او پیغمبر او مؤمنانو څخه پرته څوک صمیمي دوست و نه نیو. تاسو چې څه کوي الله ورڅخه خبر دی. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. دا د مشرکانو کار نه دی چې هغوی د الله د مسجدونو مجاوران او خدمتګاران شي په داسې حال کې چې هغوی په خپل ځان باندې په خپل د کفر شاهدي وي د هغوی خو ټول عملونه ضایع شول او په دوزخ کې د هغوی د تل لپاره استوګنه ده. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. د الله د مسجدونو ودانونکي یعنی مجاوران او خدمتګاران خو همغه خلک کېدای شي چې الله او د آخرت ورځ ومني او لمونځ قائم کړي زکات ورکړي او له الله نه پرته لبل هیڅ چا څخه ونه ویری له همغوی څخه دا توقع ده چې په سم لار باندې ولاړ شي. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تاسو حاجیانو ته اوبو ورکول او د مسجد حرام مجاوری کول د هغه چا له کار سره برابر ګڼل دي چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړ او د خدای په لار کې جهاد وکړ؟ د الله په وړاندې خدای دواړه برابر نه دي او الله د ظالمانو قوم ته لارښوونه نه کوي. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. د الله په وړاندې خو د همغو خلکو درجه لوړه ده چې ایمان راوړ او د هغه په لار کې کور کلی پریښود او په سره او مال جهاد وکړ همغوی بریالي دي. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. د هغو رب هغو ته د خپل رحمت او خوښي او د اسی جنتونو زیری ورکوي چې هلته د هغو لپاره د ابدي ژوندانه وسایل دي. په هغو کې به هغوی د تل لپاره اوسېږي. په یقیني توګه له الله سره د خدمتونو د بدلې ورکولو ډیر څه دي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اے مؤمنانو خپل پلرونه او ورونه هم خپل دوستان منیسي که هغوی په ایمان باندې کفر ته ترجیح ورکړي. له تاسو نه چې څوک هغوی په دوستۍ ونیسي هغوی به ظالمان وي. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ای پیغمبره وایي چې کستاسي پلرونه ستاسي زمن ستاسي ورونه ستاسي میرمنې ستاسي خپلوان ستاسي هغه مالونه چې تاسي ګټلې دي ستاسي هغه تجارت چې د هغه په ورانې دوه اندېښمن کیږي او ستاسي د خوخي کورونه تاسي ته الله او د هغه پیغمبر او د هغه په لار کې له جهاد نه ګران وي نو انتظار وباسئ تر دې پورې چې الله خپل فیصله ستاسي مخې ته راوړي او الله فاسقانو ته لارښوونه نه کوي. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله لدينا مخکې په ډیرو ځایونو کې ستاسو مرسته کړې ده او اوس د هنین د غزا په ورځ به تاسو د هغه ملاتړ لیدلې وي. په دې ورځ تاسو د خپل شمیر په زیاتوالي غروي خو هغه تاسو هیڅ په کار را نه غي او زمکه خپل پراخوالي سره پر تاسو تنگ شو او تاسو شاواړول او تښتیدئ. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بیا الله خپل ډاډینه پر خپل پیغمبر او پر مؤمنانو باندې نازل کړ او هغه لخرې را کوز کړ چې تاسو نه لید او د حق منکرانو ته سزا ورکړه چې همدا د حقوق خلکو لپاره بدله ده چې له حق منکر شي. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بیا به تاسو دا هم لیدلی وی چې لدا ډول سزا ورکولو نو ورسته چې الله چاته وغواړي د توبې توفیق هم وربخي. الله بخونکه او رحم کوونکه ده. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. اے مؤمنانو مشرکان نه ولیدي نو لسکال نو ورسته باید دوی مسجد حرام ته ورنږدې نشي او که تاسو له تنګلاسۍ نه په ویره کې یاست نو لري نه ده چې الله وغواړي نو تاسو به په خپل فضل سره شتمن کړي. الله په هر څه په د حکمت څښتن دی. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لأهل کتابونو د هغو خلکو په خلاف وجنګيږي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه راوړي او چې الله او د هغه پیغمبر حرام کړی دي هغه نه حراموي او حق دین خپل دین نه ګرځوي. له هغو سره وجنګيږي تر دې پورې چې په خپل لاس جزیه ورکړي او واړه او خوښ. د توبې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان همه سوره ده په مدینه مبارکه کې را نازله شوې ده. 129 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 10 آیت څخه اوري. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. يهوديان وایي چې عزیر د الله زوی دی او عیسایان وایي چې مسیح د الله زوی دی. دا به حقیقت خبرې دي چې هغوی له خپل خلوص څخه راپاسي. د هغو خلکو سره د سیالۍ لپاره چې له دوی نه مخکې په کفر کې اخته شوي وو. دوی خدای ووهل، دوی له کومې خوا غولي. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دوی خپل عالمان او روحانیون له الله پرته خپل اربابان نیولي دي او همدغه راز مسیح ابن مریم هم په داسې حال کې چې دوی ته له یو معبود نه پرته د بل هیڅ چا د بندګۍ کولو حکم نه ورکړ شوی. هغه چې له هغه پرته بل هیڅ څوک د عبادت وړ نشته. پاک دی له هغو مشرکانه خبرو څخه چې دوی کوي. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. دا خلق واړي چې د الله رڼا په خپل پوکیو سره مړ کړي خو الله د خپل رڼا له بشپړولو پرته منونکی نه دی. که کافرانو ته دا هر څومره ناکاره بریښي هم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اماغه الله دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی تر څو چې هغه په ټولو دینونو باندې برلاسه کړي. که مشرکانو ته دا څومره ناکاره بریښي هم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اے مؤمنانو د دې اهل کتابو د زیاتر علما او روحانینو حال دا دی چې هغوی د خلکو مالونه په ناروا لارو خوري او هغوی د الله له لارې څخه منع کوي او هغه کسان چې سره او سپین زر ذخیره کوي او هغه د الله په لار کې نه لګوي نو هغوی ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
یو ورځ به راشي چې په همدې سرو سپینو زرو به د دوزخ اور ګرم کړی شي او بیا به په همغو سره د دې خلکو ټنډې اړخونه او شاګانی وداغل شي. دا د هغه خزانه چې تاسو د خپل ځانونو لپاره غونډه کړې و واخلي اوس د خپل زیرمه کړې شتمنۍ خوند وڅکي. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. حقیقت دا دی چې د میاشتو شمیر له همغه ورځې نه چې الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړې ده د الله په لیکنه کې همغه 12 دي او له هغه نه 4 میاشتې حرام دي. همدا سم صحیح قانون دی. نو په دې 4 میاشتو کې پر خپل ځان ظلم مکوئ او له مشرکانو سره ټول یو موټی شي وجنګيږي لکه څنګه چې هغوی ټول یو ځای له تاسو سره جنګيږي او په هیږي چې الله د متقینو ملګری دی. انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. نس یعنی د حرامو میاشتو وروسته اچول خو په کفر کې یو بل زیات کافرانه حرکت دی چې په هغه سره دا کافران په گمراهۍ کې غورځول کیږي. په یو کال کې یو میاشت حلالوي او په یو بل کال کې هغه حراموي ترڅو چې هم د الله د حرام کړی شو میاشتو شمیر پوره کړي او د الله حرام کړی شوی هم حلال کړي. د هغو ناوړه عملونه د هغو لپاره خایسته کړی شوی دي او الله د حق منکرانو ته لارښوونه نه کوي. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اے مؤمنانو پر تاسو څه شوي دي چې کله تاسو ته د الله په لار کې د وتلو لپاره وویل شول نو تاسو په ځمکه درانه کېناستلئ؟ آیا تاسو د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند غوړه کړای دی؟ که داسې ده نو تاسو ته د معلومه وي چې د دنیوي ژوندانه د ټول وسایل په آخرت کې ډیر لږ راوځي. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. که تاسو په نتیږي نو خدای به تاسو ته درناکه سزا درکړي او تاسو په ځای به کوم بل قوم را پاتې او تاسو به خدای ته هیڅ زیان و نشي رسولای. هغه په هر څه باندې قدرت لري. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. که تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرسته ونکړه نو هیڅ پروا نشته. الله د هغه مرسته په هغه وخت کې کړې ده چې کله کافرانو هغه ویستلیو، چې کله هغه صرف د 2 نفرو دوهمو، کله چې هغوی دواړه پس مڅکیو، کله چې هغه خپل ملګری ته وویل چې مخفه کیږه الله له موږ سره دی. په هغه وخت کې الله له خپل لوري نه پر هغه باندې د زړه ډاډینه نازل کړه او په داسې لخرو سره د هغه ملاتړ وکړ چې تاسو نه لیدل او د کافرانو وینای ټیټه کړه او هغه د الله وینا خو وړه ده. الله زور ور او په د حکمت خاوند دی. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اوزي کسپک باری کدرانه او د الله په لار کې په خپل مالونو او په خپل سرونو سره جهاد وکړي. دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده که تاسو پوهیږئ. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ای پیغمبره که ګټه به کړهو الله سره تلای او سفر آسان وای نو هغوی ارومرو په تاسو تلو ته چمتو کېدل، مګر په هغو باندې خود دا لار ډیره ستومانونکې شو. اوس هغوی په خدای باندې قسمونه خوري وایي چې کوم تلای شوای نو ارومرو بل تاسو سره تللیو. هغوی په خپل ځانونه په هلاکت کې غورځوي. الله خپو هیږي چې هغوی دروغجن دي. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ای پیغمبره الله دې تاسو معافي وکړي. تا ولې هغوی رخصت کړل؟ تا باید په خپل رخصت نه وای ورکړای ترڅو چې تاسو څنګه شوی وای چې کوم خلک ریښتینی دي او دروغجن دي هم پیژندلی وای. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. کوم کسان چې په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري هغوی خو به هیڅ کله لتانه دا غوښتنه ونه کړي چې هغوی د خپل مالونو او سرونو سره له جهاد کولو نه معاف کړي شي. الله پرهیزګاران ښه پیژني. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. دا سی پښتنې خو یوازې همغه خلک کوي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه لري. په زړونو کې شک دی او هغوی په همغه خپل شک کې سرګردان دي. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. که پرېختیا سره هغوی د وټلو اراده درلودلای نو هغوی به د دې لپاره څه تیاری نیولای وای، خو د هغو پاتون له سره د الله خوښ نو
زکه خو یې هغوی سست کړل او ویل شول چې کینې له ناستو سره. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. که هغوی له تاسو سره وتلی وای نو په تاسو کې به له تخریب نه پرته نور څه نو زیات کړي. هغوی به تاسو په منځ کې د فتنې اچولو لپاره منډې ترلې کړې وای. او تاسو د ډلې حالت دا دی چې تر اوسه پورې پکې ډیر داسې خلک شته چې د حقوق خبرې تاسو د ضرر لپاره اوري. الله دا ظالمان خو پیژني. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لدین مخکې هم دوی د فتنې راپورته کولو هلې ځلې کړې دي او ستاد ناکامولو لپاره دوی تدبیرونه سرچپه کړې دي تر دې پورې چې حق راغی او د الله دین ټینګ شو په داسې حال کې چې دوی دا نه خوښاو. ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. له هغونه څوک داسې دي چې وایي ما ته رخصت راکړه او ما په فتنه کې ما چوه. واوره په فتنه کې خود دوی غورځېدلي دي او دوزخ دا کافران را ایسار کړي دي. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. کتا ته کېګنه رسی نو دوی زوري او کپتا باندې څه کړهو راځي نو دوی مخاړوي خوشاله ګرځي او وایي چې خو شول موږ د مخ خپل کار برابر کړو. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دوی ته وایا مونږ ته هیڅ کله zarar یا کېګنه نه رسی مګر هغه چې الله راته لیکلی دي. هغه الله زموږ مولا دی او مؤمنان باید په هغه باندې توکل وکړي. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. دوی ته وایا تاسو چې زموږ په باب کوم شیته سترګې په لار یاست هغه لدی پرته بل څه دی چې له دوه غنو یعنی له بریالیتوب او شهادت نه یو ده او موږ چې تاسو په باب کوم شیته سترګې په لار یو هغه دا دی چې الله په خپل تاسو ته سزا درکوي یا زموږ په لاسونو درکوي. خنو اوس تاسو هم انتظار وکړئ او موږ هم له تاسو سره منتظر یو. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. دوی ته وایا که تاسو خپل مالونه په خزړه ولګوي او که په بد زړه په هر حال هغه به قبول نکړای شي ځکه چې تاسو فاسقان یاست. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. د هغو د ورکړای شو مالونو د نه قبلېدو دلیل لدی پرته بل څه نه دی چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافران شوي دي. المانځ ته چې راځي نو زړه نازړه راځي
او د خدای په لار کې چې لګښت کوي نو په بد زړه یې کوي. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. د دوی د مالونو او شتمنۍ او د دوی د اولادونو د زیاتوالي په لیدلو مغولېږي. الله خدا غواړي چې د همدې شیانو په وسیله دوی په دنیوي ژوندانه کې هم په عذاب اخته کړي او چې دوی عمر هم نو له حق نه د منکر توب په حالت کې عمري. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. غوی په خدای باندې په قسمونو کولو وایي چې موږ له تاسو څخه یو په داسې حال کې چې هغوی هیڅ کله له تاسو نه دي. په اصل کې هغوی داسې خلک دي چې له تاسو نه په ویره کې لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. که هغوی کوم د پناه ځای ومومي یا کوم سمڅه یا د ننوتلو ځای نو بزغلی او په هغه کې به ځانونه پټ کړي. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ای پیغمبره له هغو څخه ځینې خلک د صدقو په ویش کې پر تا باندې اعتراضونه کوي. کله دې مال نه هغو ته څه ورکړای شي نو خوشاله بشي او که ورنه کړای شي نو په غوسه کیږي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. څه خبرو چې الله او پیغمبر چې هر څه هغه ته ورکړیو په هغه باندې خوشاله وای او ویلي وای چې الله زموږ لپاره کافي دی. هغه به په خپل فضل سره مونږ ته نور ډیر څه راکړي او د هغه پیغمبر به هم پر مونږ باندې پیرزوینه وکړي. مونږ د الله په لوري سترګې نیولې. د توبې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان همه سوره ده په مدینه کې را نازله شوې ده. 129 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 8 آیات څخه اوري. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. دا صدقې خو په اصل کې د فقیرانو او مسکینانو لپاره دي او د هغو خلکو لپاره دي چې د صدقو د چارو مامورین وي او د هغو لپاره چې د هغو زړونه په لاس راوړل مقصد وي. د غرض د غاړو د آزادولو او د پورولو د مرستې لپاره د خدای په لار کې او په مسافر پالنه کې د استعمالولو لپاره دي. د الله له لوري او فریضه ده او الله په هر څه پوهیدونکی او د حکمت خاوند دی. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. دوی نه ځینې خلک دي چې په خپل خبرو سره پیغمبر زوروي او وایي چې دا سړی ټول غوږونه دي یعنی هر خبره اوري او اعتبار پرې کوي. وایا هغه ستاسو د ښېګڼې لپاره داسې دی. په الله باندې ایمان لري او پر مؤمنانو اعتماد کوي او له تاسو نه چې څوک د ایمان خاوندان دي د هغو لپاره له سره تر پایه رحمت دی او کوم کسان چې د الله پیغمبر زوروي ده هغو لپاره دردناک سزا ده. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله
أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. دوی تاسو ته د الله په نامه قسم خوري ته سوچ تاسو راضي کړی په داسې حال کې چې دوی مؤمنان وي نو الله او پیغمبر د دې زیات وړ دی چې دوی د هغوی د راضي کولو فکر وکړي. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. آیا دوی ته معلومات نشته چې څوک چې الله او پیغمبر سره مقابله کوي د هغه لپاره د دوزخ اور دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسېږي. دا ډیره لویه رسوایی ده. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. دا منافقان ویریږي چې چیرته په مسلمانانو باندې کومه داسې سوره نازله نشي چې د هغو د زړونو راز را برملا کړي. ای پیغمبره دوی ته ووایه وکوي نورې مسخرې. الله د هغه را برتیرونکی دی چې تاسې له برتیره کېدو څخه ویریږي. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. کله دوی نه پوښتنه وکړي چې تاسې څه خبرې کولې نو سم د لاسه به ووایي چې موږ خو ټوکې مسخرې او ساتیري کوله. دوی ته ووایه آیا ستاسې مسخرې ساتیري له الله او د هغه له آیاتونو او د هغه له پیغمبر سره وو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. اوس زړونه مه جوړوئ تاسې له ایمان وروسته کافر شوي یاست. که موږ له تاسې نه یوه ډله وبخو هم نو بلې ډلې ته خو به موږ ارومرو سزا ورکړو ځکه چې هغوی مجرمان دي. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافقان نارینه او منافقان ښځې ټول یو د بل په څیر دي. په بدی امر کوي او لنیکی نه منع کوي او خپل لاسونه له خیر نه موټی کړی ساتي. دوی الله هیر کړ نو الله هم هغوی هیر کړل. په یقیني ډول دا منافقان هم دوی فاسقان دي. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. د دې منافقانو نارینه او ښځو او د کافرانو لپاره الله د دوزخ اور وعده کړی ده چې په هغه کې هغوی تل اوسېږي. همغه د دوی لپاره مناسب دی. پر هغو باندې د الله نفرین دی او د هغو لپاره نه ختمېدونکی عذاب دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د توبې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 109 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان
پورا رحم لرونکی دی. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ستاسې رنگ رونق همغه دی چې ستاسې د پخوانیو هغوی له تاسې نه د زیات زور زیاتو شتمنیو او زیاتو اولادونو خاوندانو نو هغوی په نړۍ کې خپل برخه مزي چرچې وکړي او تاسې هم خپل برخه مزي چرچې همغه سي وکړي لکه چې هغوی کړی وي او په همغه سي خبرو اترو کې تاسې هم بوخت شوي لکه چې هغوی پکې بوخت شوي وو نو د هغو عاقبت دا شو چې په دنیا او آخرت کې د هغو ټول کړو ضایع شول او هغوی په تباهی کې. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا دې خلکو ته د خپل مخکنیو تاریخ نه دی رسیدلی د نوح د قوم د عادیانو د سمودیانو د ابراهیم د قوم د مدین د خلکو او د هغو کلیو چې نسکور کړای شول د هغو پیغمبرانو هغو ته لخرات سرګندو نښانو سره راغله بیا دا د الله کار نو چې پر هغو باندې ظلم کړای وای خو هغوی په خپل ځانونو ظلم کوونکي. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مؤمنان نارینه او مؤمنان ښځې دا ټول دی یو بل دوستان دي په خو چارو امر او لبدیونه منع کوي لمنځونه قایموي زکات ورکوي او د الله او د هغه پیغمبر اطاعت کوي دا هغه کسان دي چې پر هغه باندې به د الله رحمت نازلي بشک الله پر ټول بر لاس او د حکمت خاوند دی. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. لدغه مؤمنانو نارینه او ښځو سره د الله وعده ده چې دوی ته به داسې باغونه ورکړي چې تر هغو لاندې به ویالې بهي او دوی به پکې د تل لپاره اوسي په هغو تل کې راز باغونو کې به د دوی لپاره ستره استوګنځي وي او تر هر څه زیات دا چې د الله رضا به ورپه برخه وي همدا ستر برای دی. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیغمبره لکافرانو او منافقانو دواړو سره په پوره طاقت مقابله وکړه او له هغو سره ډیر سخت برخورد وکړه په پای کې د هغو هستوګنځي دوزخ دی او هغه د اوسېدو ډیر ناکاره ځای دی. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله
الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. دا خلک په خدای باندې قسمونه کوي وایي چې موږ هغه خبره نه ده کړې. په داسې حال کې چې دوی ارومرو هغه د کفر خبره کړې ده. هغوی له اسلام راوړلو نه وروسته د کفر مرتکب شول او هغوی د هغه څه د کولو اراده وکړه چې وی نشو کړای. د هغو دا ټول غوسه په دې خبره ده چې الله او د هغه پیغمبر په خپل لورین سره هغوی شتمن کړي. اوس که دوی له خپل دغه کړنچارې نه راوګرځي نو د همدوی لپاره خده او که دوی راونه ګرځي نو الله به دوی ته ډیره دردناکه سزا ورکړي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. او په ځمکه کې هیڅ څوک داسې نشته چې د دوی ملاتړ او مرستندوی وي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. له دوی نه ځینې داسې هم دي چې هغه له الله سره وعده کړې و چې که هغه په خپل فضل سره پر موږ لوريانه وکړه نو موږ به خیرات ورکړو او نیک عمل وشو. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وکله چې الله په خپل فضل سره هغوی شتمن کړل نو هغوی بخیلی غوړه کړه او له خپل وعدې څخه داسې وګرځیدل چې په هغې باندې پروا قدر نشته. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نتیجه دا راوتله چې د هغوی د دې بدلوزي لامل چې له الله سره وکړه او د هغو دروغ لامل چې هغوی وایي الله د هغو په زړونو کې نفاق واچو چې د هغه حضور ته د هغو د وړاندې کېدو تر ورځې پورې به په هغه پسې تک پرې نږدي. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ایا دا خلک په دې نه دي پوهېدلي چې الله ته ان د هغو پټ رازونه او پټې مشورې ښکاره دي او هغه له ټول غیبی خبرو څخه په پوره ډول خبر دی. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هغه پیژنې هغه بخیل شتمن چې د هغو مؤمنانو په مالی قربانیو باندې تفسیری کوي چې په خوخه او مینه یې لګوي او په هغو کسانو پورې مسخري کوي چې له هغو سره د خدای په لار کې د لګولو لپاره لدی پرته نور څه نشته چې هغوی په خپل ځان باندې تکلیف تیروي او لګښت کوي. الله په دې ملنډو وهونکو پورې مسخري کوي او د هغو لپاره دردناکه سزا ده. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ای پیغمبره کته داسې خلکو لپاره بخنه وغواړي او کيونه غواړي کته او یا زله هم د دوی د بخنې هیله وکړي نو الله به هغوی هیڅ کله ونه بخي ځکه چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافر شوي دي او الله فاسقانو ته درغیدو لار نخي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. کوم خلکو ته چې د بیرته پاتې کېدو رخصت ورکړای شوی وو هغوی د الله له پیغمبر سره د ملګرتیا په نکولو او په کور کې کېناستلو باندې خوشاله شول او دا یې خوښه نشو چې د الله په لار کې په سره او مال سره جهاد وکړي
هغوی خلکو ته وویل چې په دې سخته ګرمۍ کې جهاد ته مه وځئ. دوی ته ووایه چې د دوزخ اور له دینه زیات ګرم دی. کاش کې له هغو سره د دې شعور وای. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. اوس په کار ده چې دا خلک خندا کم کړي او ژاړي زیات. ځکه کومه بدی چې دوی کوي د هغې جزا هم داسې ده چې دوی ته پر هغې باندې ژړا پکار ده. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. که الله د هغو منستتا بیرته راولي او پراتون کې وخت کې له هغو نه کومه ډله د جهاد لپاره له تا څخه د وتلو اجازه وغواړي نو په ډاګ ورته وایي چې اوس تاسو له ما سره هیڅ کله نشئ تلای او نه زما په ملګرتیا کې له کوم دښمن سره جنگیدای شي. تاسو مخکې ناسته غوړه کړی نو اوس په کور ناستو کسانو سره کینی. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاتقون. او کپراتون کې وخت کې له هغونه څوک ومري د هغه د جنازې لمونځ هم ته هیڅ کله مکوه او مو هیڅ کله د هغه پر قبر درېږه ځکه چې هغوی له الله او د هغه پیغمبر نه انکار کړی دی او هغوی په داسې حال کې مړ شوي دي چې فاسقان. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. د هغو شتمنی او د هغو د اولادونو زیاتوالی د تاو نه غولوي. الله خو اراده کړې ده چې د دې مال او اولاد په وسیله هغو ته په دې دنیا کې سزا ورکړي او د هغو ساګانې په داسې حال کې وباسي چې هغوی کافران وي. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. کله چې کومه سوره په دې مضمون نازله شوه چې الله ومني او د هغه د پیغمبر په ملګرتیا کې جهاد وکړي نو تا ولیدل چې کوم خلک چې له هغو څخه د قدرت خاوندانو امغوی له تا څخه دا غوښتنه وکړه چې هغوی دې په جهاد کې له برخه اخیستلو نه معاف کړی شي او هغوی ویل چې مونږ پرېږده چې له ناستو کسانو سره پاتې شو. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هغوی په کور ناستو کسانو کې شاملېدل غوره کړل او د هغو پر زړونو باندې مهر ووهل شو ځکه خو هغوی اوس په هیڅ نه پوهیږي. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. د دې برعکس پیغمبر او هغو کسانو چې له پیغمبر سره ایمان راوړی په خپل سر او مال سره جهاد وکړ او ټول کې غني د همغو لپاره دي او همغوی بری مندونکي. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړی دي چې تر هغو لاندې ویالي بهي په هغو کې به د تل لپاره اوسېږي. دا د ډیر ستر بریالیتوب. د توبې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان همه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 129 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 90 آیت څخه اوري.
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. لباندچی یعنی د باندو د اوسیدونکو عربونه هم ډیر خلک راغلل چې هغه حضورونه وکړل ترڅو چې هغه ته هم د بیرته پاتې کېدو رخصت ورکړي شي. په دې توګه هغه خلک چې هغه له الله او د هغه پیغمبر سره د ایمان دروغجنه وعده کړې و کېناستل. لدې باندچانو یعنی د باندو د اوسیدونکو چې کومو خلکو د کفر کړن لاره غوړه کړې ده ډیر ژر به هغه له دردناک عذاب سره مخامخ شي. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وکمزور او ناروغانو او هغو کسانو چې د جهاد لپاره مال او وسله نه لري کومه ګناه نشته که دوی له وتلونه پاتې شول که چیرې دوی د الله او د هغه د رسول په خاطر نورو ته نصیحت وکړي په نیکانو د اعتراض کومه لار نشته او الله بخښونکی او مهربان دی. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. په همدې ډول په هغو خلکو باندې هم د کوم اعتراض ځای نشته چې هغوی په خپل راغلي له تا څخه غوښتنه کړې و چې زموږ لپاره د سپرلۍ برابر کړئ شي او کله چې تا وویل چې زه ستاسو لپاره سپرلۍ نشم برابرولای نو هغوی مجبور شول بیرته لاړل او حال دا و چې د هغو لسترګو اوښکې بهېدلې او هغوی په دې خبره ډیر زوریدل چې هغوی په خپل مصرف سره په جهاد کې د ګډون کولو وس چار نه لري. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. البته د اعتراض مورد هغه کسان دي چې شتمن دي او بیا هم د څخه هیله کوي چې هغوی په جهاد کې له ګډون کولو څخه معاف کړي شي. هغوی په کور کې ناستو کسانو په جمله کې شاملې د لخوا کړل او الله د هغو پر زړونو باندې مهر ولګاو. ځکه خو هغوی اوس په دې هیڅ نه پوهیږي چې د الله په وړاندې د هغو د دې کړن چارې څه نتیجه راتلونکې ده. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. کله چې تاسو پر استنی دوی ته را ورسیږي نو دوی به راز معذرتونه وړاندې کړي خو ته په ډانګ پیلي وای چې پلمې مکوي مونږ به تاسو په هیڅ یو خبره اعتبار نکړو. الله ستاسو حالات مونږ ته ښکار کړی دي اوس به الله او د هغه پیغمبر ستاسو کړن چاره وګوري بیا به تاسو د هغه ذات لوري ته ورګرځول شي چې په پټو او ښکارا هر څه باندې پوهیدونکی دی او هغه به تاسو ته دروخی چې تاسو څه کول. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ستاسو دراستنی دو په وخت کې به ستاسو په وړاندې قسمونه وکړي څو چې تاسو ورڅخه صرف نظر وکړي نو پر احتیاط تاسو له دوی نه صرف نظر وکړئ ځکه چې دوی ناولی دي او د دوی اصلي زایدو زخ دی چې د دوی د ګټې په بدل کې به ور په برخه شي. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. دوی به تاسو په وړاندې قسمونه وکړي ترڅو چې تاسو ورڅخه راضي شئ
په داسې حال کې چې کتاسې له دوی ناراضي هم شي خو الله به هیڅ کله له داسې فاسقانو څخه راضي نشي. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. دغه د باندې اوسیدونکي عرب په کفر او نفاق کې ډیر زیات کلک دي او د هغوی په باب د دې خبرې امکانات زیات دي چې د هغه دین له حدودونو به خبره پاتې شي چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی. الله په هر څه باندې پوهیږي، د حکمت خاوند دی. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. په دې د باندې پوسیدونکو کې داسې کسان شته چې د خدای په لار کې چې څه لګوي نو هغه پر خپل ځان باندې د زور قلن یعنی تاوان غني او ستاسو په باب د زمانی د څرخ انتظار باسي چې کتاسې په کوم غم اخته شي نو هغوی بل خپل غاړه نه دغه نظام د اطاعت غاړه کې ایستکړي چې تاسو د حقوق په غاړه کې اچولې ده. په داسې حال کې چې د بدی څرخ په خپل پر هم دوی مسلط ده او الله د هر څه اوریدونکی او هر څه پوهیدونکی ده. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. او له هم دې باندې چانو یعنی د باندې د اوسیدونکو نه ځینې خلک داسې هم شته چې په الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري او څه چې لګوي هغه الله ته د نږدې کېدو او له پیغمبر نه د رحمت د دعاګانو اخیستلو وسیله ګرځي. هو هغه ارومرو د هغو لپاره د نږدې والی وسیله ده او الله به ارومرو هغوی په خپل رحمت کې داخل کړي او باوري ډول الله تیریدونکی او رحم كون كذا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هغه مهاجرین او انصار چې هغوی تر ټولو د مخه د ایمان بلنې ته په لبیک ویلو کې وړاندې شول دغه راز هغه کسان چې ورسته له ریښتینولۍ سره په هغو پسې راغلل الله له هغو نه خوښ شو او هغوی له الله نه خوښ شول. الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسېږي. همدا ډېر لوی بریالیتوب دی. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ستاسې شاوخوا چې کوم باندې چان یعنی د باندې اوسیدونکي اوسېږي له هغو نه زیاتره منافقان دي او په همدې توګه په خپل د مدینې په اوسیدونکو کې هم منافقان شته چې منافقت خوې ګرځېدلای دی. ته هغوی نه پیژنې مونږ هغوی پیژنو او مونږ به هغو ته 2 ځلې سزا ورکړو بیا به هغوی د ډېرې سترې سزا لپاره بیرته راوستل شي. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ځینې نور خلک دي چې هغوی په خپل ګناهونو اعتراف کړی دی د هغوی عمل ګډوډ دی څه ښه دی څه بد لري نه چې الله پر هغو باندې بیا مهربان شي ځکه هغه تیریدونکی او رحم کوونکی دی.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ای پیغمبره، ته د هغوی له مالونو څخه د صدقې په اخیستلو سره هغوی پاک کړه او د نیکی په لار کې هغوی وهڅوه او د هغو په حق کې د رحمت دعا وکړه، ځکه چې ستا دعا به د هغو لپاره د ډاډینې وسیله وي. الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. آیا دې خلکو ته معلومه نه ده چې همغه الله دی چې د خپل بندگانو توبه قبلوي او د هغو خیراتونو ته منظوري وربخي او دا چې الله خو معاف کوونکی او رحیم دی؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. او ای پیغمبر دوی ته وایي چې تاسو عمل کوئ، الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان ټول به وګوري چې تاسو کړو وړو اوس څه دي، بیا به تاسو د هغه ذات لوري ته ورګرځول شي چې په پټو او ښکارو هر څه باندې پوهیږي او هغه به تاسو ته دروخي چې تاسو څه کوئ. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ځینې نور خلک دي چې د هغو معاملات یعنی د هغو توبې مننه د الله په حکم تر اوسه پورې معطل ده. که خوښ شي سزا به ورکړي او که خوښ شي پر هغو باندې به بیا مهربان شي. الله په هر څه باندې پوهیږي او د حکمت څښتن دی. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ځینې نور خلک دي چې هغوی په دې غرض یو مسجد ودان کړی چې د حق بلنې ته تاوان ورسوي او د خدای د بندګۍ کولو په ځای کفر غوړه کړي او په مؤمنانو کې تفریقه واچوي او دا په ظاهر عبادت ځای د هغه چا لپاره څارو ځای جوړ کړي چې د دین مخکې د خدای او د هغه د پیغمبر پر خلاف په جګړه لاس پورې کړی دی. وی به ارومرو په قسم خورلو سره وایي چې مونږ خو لنیکی پرته د کوم بل شي اراده نه درلوده، خو الله شاهد دی چې هغوی بیخي دروغجن دي. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ته هیڅ کله په دغه ودانۍ کې مدرېږه. کوم مسجد چې له لومړۍ ورځې نه د تقوا پر بنسټ ودان شوی وو، همغه د دې خو وړ دی چې ته په هغه کې د عبادت لپاره ودرې. په هغه کې داسې خلک دي چې سپېڅلتیا خوښوي او د الله هم دغه سپېڅلتیا غوړه کوونکی خوښ. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. نو ستاسو څه ګمان دی چې غوړه انسان هغه دی چې هغه د خپل ودانۍ بنسټ د خدای په ویره او د هغه د رضا په غوښتنې کوي، یا هغه چې خپل ودانۍ د یو کمر په کاوا کې لغم خړلې غاړه باندې درولې وي او له هغه سره نیغ په نیغه د دوزخ په اور کې وغورځي. الله داسې ظالمانو ته هیڅ کله لار نه خي. لا يزال بنيانهم
يزدهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. دا ودانی چې هغوی جوړه کړې ده تل به د هغو په زړونو کې د بې باورۍ سبب وګرځي چې د هغې د ویستلو اوس کومه لاره چاره نشته پرته له دې نه چې د هغو زړونه ټوټه ټوټه شي. الله ډیر ښه خبر او د حکمت خاوند دی. د توبې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 109 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 111 آیت څخه اوري. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حقیقت دا دی چې الله له مؤمنانو څخه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې اخیستي دي. هغوی د الله په لار کې جنگيږي نو وجني او وژل کیږي. له هغو سره د جنت وعده د الله په ذمه باندې وکړه په خو وعده ده په تورات او په انجیل او قران کې. او څوک دی چې له الله نه زیات د خپل وعده پوره کوونکی وي نو خو سي په خپل دغه سودا چې تاسو له خدای سره کړی ده همدا تر ټولو ستر بریالیتوب دی. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. د الله لوري ته بیا رجوع کوونکی د هغه بندگی په ځای راوړونکی د هغه ثنا ستاینه ویونکی د هغه په خاطر په ځمکه کې ګرځي دونکي را ګرځي دونکي د هغه په وړاندې رکوع او سجده کوونکی په نیکی حکم کوونکی لبدینا منع کوونکی د الله د حدودو ساتونکی. هغه مؤمنان هم دغه شان وي چې له الله سره د راکړې ورکړې دا معامله سره رسوي. او اے پیغمبره دغه مؤمنانو ته زیری ورکړه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. له پیغمبر او هغو کسانو سره چې ایمان راوړای دا نه ښایي چې د مشرکانو لپاره د بخښنې دعاوې وکړي اگر که هغه د دوی خپلوان هم وي کله چې دوی ته دا خبره روښانه شوې ده چې هغوی د دوزخ وړ دي. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ابراهیم چې د خپل پلار لپاره د بخښنې کومه دعا کړې و هغه خو د هغې وعدې له مخې و چې هغه له خپل پلار سره کړې و. وکله چې هغه ته دا خبره روښانه شو چې د هغه پلار د خدای دښمن دی نو له هغه څخه بیزار شو. حق دا دی چې ابراهیم ډیر زړه سوان دی له خدای ویریدونکی او د زغم خاوند. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. د الله دا کړن لار نه ده چې خلق له هدایت ورکول نو ورسته بیرته په گمراهۍ کې اخته کړي ترڅو پورې چې هغه ته په ډاګه څرګنده و نخي چې هغه باید کوم شیانو څخه ځان وژغوري. په حقیقت کې الله د هر شي علم لري.
إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. او دا هم واقعیت دی چې د اسمانونو او ځمکې سلطنت د همغه الله په لاس کې دی. مرګ او ژوند د همغه په واک کې دی. او ستاسو هیڅ داسې ملاتړ او مرستندوی نشته چې تاسو له هغه نه وژغورل شئ. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله پیغمبر او هغه مهاجرینو او انصارو ته بخښنه وکړه چې هغوی په ډیر تنګ وخت کې د پیغمبر ملګرتیا وکړه. که څه هم چې له هغو څخه ځینو زړونه کوږوالي خواته مایل شوي وو، خو کله چې هغوی د دې انحراف پیروي ونه کړه بلکې د پیغمبر ملګرتیا یې وکړه، نو الله هغوی معاف کړل. بشکه چې له دغو خلکو سره د هغه چلند خواخوږي او مهرباني ده. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. او هغه درې تنه هم معاف کړل چې د هغوی معاملې زندول شوی. کله چې زمکه له خپل ټولي پراختیا سره پر هغوی تنگ شو او د هغوی خپل ځانونه هم په هغو باندې پیټی شول او هغوی دا وګڼل چې له الله څخه د ژغورل کېدو لپاره د پناه کوم بل ځای په خپل د الله د رحمت له لمنې څخه پرته نشته. نو الله په خپل مهرباني سره د هغو لوري ته رجوع وکړه ترڅو چې هغوی د هغه لوري ته راوګرځي. په باوري ډول هغه ښه معاف کوونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے مؤمنانو، له الله نه ویریږئ او د رښتینو خلکو ملګري شئ. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. د مدینه اوسیدونکو او د شاو خوا د باندو اوسیدونکو ته دا هیڅ کله نه ښایدله چې د الله پیغمبري پریخه او په کور ناست وای او له هغه نه په بے پروايي سره د خپل ځانونو په فکر کې شوی وای. ځکه چې داسې به هیڅ کله نه وی چې هغوی د الله په لار کې د لوږې تندې او بدني تکلیف څخه کړهو وګالي او د حق منکرانو چې کوم لار بدی سي هغوی پرې کوم ګام واخلي او لکم دښمن څخه چې له حق سره دښمنی وي څه غچ واخلي او د هغه په بدل کې هغه ته یو نیک عمل ولیکل شي. دا باوري ده چې د الله په وړاندې د نیکانو د خدمت حق نه ضایع کیږي. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. په همدې ډول دا به هم هیڅ کله نه وي چې د خدای په لار کې هغوی څه لږ ډیر لګښت کوي او د جهاد په منډو ترړو کې هغوی کوم ناو یعنی درو وهي یعنی پر ولاړ شي
او د هغو په حق کې هغه نه لیکل شي ترڅو چې الله د هغوی د دې غوړه کړنچاري مکافات حقوق ورکړي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. او دا څه ضروری نه و چې مؤمنان ټول مخې وتلی وای او دا څه ولې ونشو چې د هغوی د نفوس له هر برخه نه یو څه کسان وتلی وای او د دینی پوهې له تحصیل نه وروسته بیرته راستانه شوي او د خپل سیمې اوسیدونکو خبردار کړي وای ترڅو هغوی له غیر اسلامي چارچلن نه ډډه کړي وای. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. اے مؤمنانو د حق له هغو منکرانو سره وجنګیږئ چې تاسو ته نږدې دي او باید هغوی په تاسو کې سختي ومومي او په هیږي چې الله د پرهیزګارانو ملګری دی. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. کله چې کومه سوره نازله شي نو له منافقانو څخه ځینې د ملنډو په توګه له خپل ملګرو څخه پوښتنه کوي چې له تاسو نه د چا ایمان په دې سورت سره زیات شو. د دې جواب دا دی کوم کسانو چې ایمان راوړای دی د هغو په ایمان کې خو په واقع کې د هرې نازلېدونکې سورې زیاتوالی راوستی دی او هغوی پرې خوشاله دي. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. البته د کوم خلکو په زړونو کې چې د منافقت ناروغي لګېدلې و د هغو په پخوانی پلیدۍ باندې هرې نوې سورې یو بل پلیدۍ زیاته کړه او هغوی د مرګ تر شیبو پورې په همدې کفر کې اخته پاتې شو. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. آیا دوی نګوري چې هر کال یو دوه ځلې پازمویښت کې اچول کیږي خو په دې سره سم هم نه توبه باسي او نه کوم درس اخلي. کله چې کومه سوره نازلېږي نو دوی په سترګو کې یو له بل سره غږیږي چې چېرته څوک یعنی مسلمانان خو تاسو نه ویني بیا غلی ووزي تختی. الله د دوی زړونه اړولې دي ځکه چې دوی نه پوه خلک دي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وګورئ تاسو ته یو پیغمبر راغلی دی چې په خپل له هم دا تاسو څخه دی په زیان کې تاسو لویدل پر هغه باندې ګران تمامي هغه تاسو درغېدنې هرڅناک دی د مؤمنانو لپاره هغه خواخوږی او زړسوان دی. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اوس که دا خلق لتا څخه مخړوي نو ای پیغمبره دوی ته وایي چې زما لپاره الله کافی دی له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته پر هغه باندې ما توکل کړی دی او هغه د ستر عرش څښتن دی. صدق الله العظیم.
الله ستر رښتیا ویونکی دی.